बगैर द यार तेर शो मीना में हम मुनकड़ा जुअन हम बेकार तेर शो तमकड़े हेर खुजड़ में दसुरंगार तेर शो म्यूजिक चले सास बखो खबाने अरसे की स्टूडियो तक के ना बस वोकल की लगा मसले दोबारा राशा दोबारा वर्का शल जले वर्का मतलब सोनम तुम दागा कवल शिकी कना बिया दा ट्यूनर पे की एड की इको मिको हर सदागा की कना दागे पोजम म्यूजिक डेर बराबर वो सिंगिंग खुमा कोल मख के मतलब शौक में डेरो चकल टिकटॉक फिल्टर हुआ तमा अलतना जमा से वीडियो डेर वायरल शल ब्यादा गे पोज जमा नूर शो करो चत सोचर शेदा चिज पता शुमा दखपल प्रदो जुदा शुमा रुसवा नवम रुसवा शुमा दखल को द खंदा शुमा आखिर बशम दीवाना ज़जार शमलताना माम शड़ा लजाना कुर्बान दे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू क़दरमनो मुराद अली काट लेंगे मां फरवास टीवी लखवा और देख के मौजूद हैं आप स्वाद के क़दरमनो ज़बरदस्त यो खबरों कम द स्वाद खबर ची कम दा टैलेंट फलियास सर द फन फलियास सर ढेर ज़्यादा ज़रखेज़ दा दी खबर ढेर खख हुनरमंदा ढेर खख सिंगरान ढेर खख एक्टरान पैदा करी दी देव के ची कम ज़ल्मी जमा सर मौजूद दे दा यो ढेर ख सिंगर दी यो ढेर खूब आवाज़ दे दी दूसरा खबर दे को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम संगाल खैर दी शुक्र है ठीक तस है पल मुख्तसर शान दे तारुफ द कतुन को सरो का मतलब नुम जिससे दे चलता फायदा शी चतल बेश ज़मानुम अब्दुल्ला दे और जो बेसिकली द स्वातिम पेशावर की पतिकी गोल स्टेडियम को मा और तक स्टडी के मतलब ला स्टूडेंट है आज ला स्टूडेंट है सुमरा तालीम को सुमरा बकवे मखकम से बस बीएस कम लिखे है मा बीएस का हां जी अदर तू چې تاسو یو سنگر یا تاسو غاني ریلیز شوم دي انور مر رواني سنگم سره شوق څنګه پیدا شو دا د پخوانه د مخ کې نه زبر د کزن سره کې ناسم پاسې دم بس اسې کله کله به د مرګرو سره ناس پاسو نو دا غانې معنی و منس کې اوریدل یا ویلې نو غیب اکثر لمال ډیر دغه کلچر سره سواز خده کوشش وکړه مهنت وکړه نو د په وجه باندې زما خپلم ډیر شوق ته سنگینګ سره نو دا غین د دغه روان دي دا زره پخوانه نو پخواتره 50 تو کال کې سره پخوات سي مراد مطلب لکه چې کم ټایم دا وړ کوی لګ دا لس کال مخ کې یا 15 کال مخ کې تقریبا دغه ټایم نه چې سره وړ کې مسکول مطلب د بچپن نه مشو बचपन ना दक्का टाइम ना द फन दा द टैलेंट दा द शो बिज या द सिंगिंग दा या एक्टिंग दा सम दा सी वायरस थी का दा जो इंसान की दा खमखजा न करे बिल्कुल बिल्कुल आओ जी बस दा फिलहाल मा यो दवा ट्रैकोने दा कड़ी दा मा रिलीज कड़ी थी और उसमें खपल कंपोज बंद यो सॉन्ग दा कार पे रवान दे लगिया दे तैयार कड़े में दे खपल कंपोज बानी में कड़े दे और दाजमल तन्हा पोएट्री दा जमा डेर ډیر خوان راکې म्यूजिक خپل جوړ کړی دی म्यूजिक چې کم دی سلمان یو سټوډیو ول دا جوړ کړی کمپوز چې کم دی تر مطلب مین سیس خو کمپوز او جی ام خپل جوړ او جی ام خپل کمپوز کړی دی دا ډیر لوی دا ډیر ته یو نوې کسي مطلب اوس ته پوری تقریبا 2 ټریک ریلیز شوی او خپل کمپوزینګ کړه او دو کې چې کم دی کې یو فرست ټول کې فرست ټریک هم کمپوز ما دی او جی یو دویم کم وی هغه د استاد هدایت الله سے کمپوز دا ټیم کې ویل شوی دی هغه ما دوباره ویلې دی او دا اوس چې کم ما دا کړی ډیر خپل ان شاء الله ټول ډیر مشهور کی خپل کمپوز مې دی او کار په روان دي ان شاء الله زر ریلیز کوم بیا स्टडी सर तो मतलब सिंगिंग हम के आओ जी सिंगिंग सर हम को नो टीम तो मिला भी किधर बस वाला नो ये शौक की कीमत नहीं हकीकत शौक से कदे शौक योदा चीज दिखाने दे इस कीमत निश्ता बिल्कुल दा शांति दा पूर के मशरियम कना नो लस मसले नूर में खबर له शौक ته غل خامخا ټایم ورکول لګي کی نور تک لګلا ټیک ټاک باندې هم ز مهنت کوم اغه سایډ نډیر سنگینګ خو ما کول مخ کې مطلب شوق مې ډیر خو چې کله ټیک ټاک فیلډر وته ما التنه زما سه ویډیو ډیر وایرل شول بیا دا غي پوجا زما نور شو کرو چې چیرې دا خو تاکي ما ته خزان دومره نه دا کې د خبرال اغه ټیک ټاک نه ما دومره فیلینګز را لچ چیرې شهرت داسې سي ته د لګ ډیر شهرت ملاو شته پتا کې نور شوق را پیدا کی او نور بولنه سودا غره پیدا کین چې نه یاره سشتا خیر د مهنت کو مزید وکاو جی نو بس دا کشان دا دغه سنگینګ د چراتلې نو د چانه متاثر ار سړی چې کوم یو اکټر یا دغه خامخال چانه متاثر نو راځي او جی نو بس د وخت سرنا ما خیال محمد صاحب ډیر اوریدلو اغه لیجند بس اغه د وجه ډیر دماغ شوق او ډیر دغه نور خټول دماغ وخت ما په ټیک ټاک فرست ویډیو چې وایرل شو فرست نه سیکنډ چې کوم ویډیو وایرل شو د وجه لایک سه ما یو سونګ ویلو اغه د خیال محمد صاحب دی خو دی بیا دوباره نیو سټایل ول ورکړی و سونګ لا اغه ما ویلو نه ډیر وایرل شوی و او جی
اګه زه وګورم مطلب کوم چې زړه موسیقي وا رباب او ستار او یا هارمونیم او یو بل څه هغه موسیقي او ډیر زیات ګران کارو هغه ځکه چې ډیر زیات ریل بار سکو او ورشي کوم دي موسیقي ډیر زیات اسانه شوی نو زم سنگر جوړې د دونه ګران خبره نه کنه بل نه نن سبا خو سټوډیوګانې دی میوزیک چې ساز به خو باندې ارسکیږي سټوډیو ته کې نه بس وکل کې لګه مسلې دوباره راشه دوباره ورکا شل زلې ورکا مطلب سونم ته دغه کول شي کی کنه بیا دا ټیونر په کې اډ کې ایکو میکو هر څه دغه کې کنه دغه په جم میوزیک ډیر برابر شي وکل هر څه خپل شي نو نن سبا سانی ډیره ده زما په خیال خپل ځاني کم میوزیک وخت فاب میوزیک د وخت کلاسیکل د وخت یا نور کم میوزیک خپل بس سونه کلاسیکل چې تقریبا سولفل چې کم سونګ زما ډیر خوښیږي سولفل د سي زما سټایل د غشان دی لګا د سیټ ټایپ چې کم دغه یا او جی د غشان دی او پروفیشنل ټایپ دغه نن سبا چې کم عنایت الله صاحب کم کمپوز هغه کوي وجد لایک صاحب چې کم دغه کې دغه شانتي زما کرن خان صاحب ډیر غاني او جی دغه شان کرن خان صاحب چې کم ډیر دغه اکشان بل قوالی زما خپل ځان ډیر زیاته خوخي قوالی د خوخي کړه خوخه مې ډېر خو بس راته ګرانه او جی نور خوخه خو مې ډېر اورم خو ډېر او جی کرن خان صاحب دوه درې قوالی دي ډیر زیاته اور مګو شيغه ته خو کون فیکون یا نور دوه درې قوالی دي زما خپل قوالی ډیر زیاتې خو زما خپل ډېر خوخيږي اورم ډېر خو بس ویل لږ مشکل دي کنه په دې وجه باندې چې یاره او زما شروعات دي فلحال کنه ما کې ډېر لکه ډېر مسله ما کې فلحال د میوزیک ریلیټډ د ټیمپو ریلیټډ د ریدم د ډېر مسلې ما کې لکه فلحال زما شروعات دي کنه نو زه په مهنت کوم کوشش کوم چې زه هر څه زمانوزي نو تاسو چې خیر زما سونګ زوري تاسو باندې فیل کیږي چې یار د تاسو به دا پر استاد دی خو بهرحال چې زما کم د ډېر کمزور ام فلحال نو کوشش کوم مهنت کوم چې ډېر دغه لاړ شم بل یو کلام را تر یاد بل چا کلام لږ زمزمه راځي تاسو اواز خو څنګه ها وجد لایک هغه یو دغه ویم درته دوسترګو دی خړلې يم پزړه باندې وشتلې يم دوسترګو دی خړلې يم پزړه باندې وشتلې يم به هور دي سيزلې يم پدې خپو هدلې يم اخر بشم دیوانا ززار شملتانا ما مشړه لزانا قربان دې شمه السلام السلام شیدا چې زه پتا شوما د خپل پردو جدا شوما شیدا چې زه پتا شوما د خپل پردو جدا شوما رسوا نوم رسوا شوما د خلکو د خندا شوما اخر بشم دیوانا ززار شملتانا ما مشړه لزانا قربان دې شمه ډېر خو کیار د आवाज کې دم شته او جی بس نو مهنت کو غنا او کوشش کو چې را سوکو اوس فلحال دغه زما یو نیو کمپوز ماته سویل کنه هغه می تیار کړی دی او ورته لګ مخ ته کما نو ګوري چې ډیر ناقرار تیر شو څوک په دلار تیر شو زمونږ سو اختر وو بغیر د یار تیر شو ډیر ناقرار تیر شو څوک په دلار تیر شو زمونږ سو اختر وو بغیر د یار تیر شو مینا مې هم نکړه ژوند هم بیکار تیر شو تم کړې هیر خو زړه مې د سرنګار تیر شو دا ملانه ریلیز کړی دا اوس په دې کار روان دی ویډیو میډیو شولا نن شاړ زر ریلیز کوم بیا دا به زما په یقین دا غانه وستا سپریټ کیږي یاره زموږ خو چې سټارټینګ ما دا کمپوز مطلب ما چوایس دغه چوز کړو که نه بیا چې ما سونګ تیارول ما سوچم دغه چې دا انشاءالله ما چې دا تاسو نه کم دغه اورېد که نه کم کمپوز دی کم مطلب سټایل دی ډېر مزیدار سټایل او جی به زما دغه سټایل دغه خوښي اکثریت ما د خلک وایي که نه چې ډېر نږدې خپل خپلوان دي یا ډېر نږدې یو
خپل دی کنه هغه اکثر ماته وي چې راست لګ مست ټپو بس کوی شو کنه مې ماته په جټه پی مغم دغه کیږي خو زما یو چوایس دغه دی زما خو خدغه ده کنه زم چې بس زما د خپل هر شخص خپل چوایس ته خپل ګوره خو پبلک ډیماند ته هم ته ګوره اکټر چې ګوره ک سنگر دی کغه اکټر دی چې مطلب شو به سره ریلیټډ خلک دی هغه د پبلک پراپرټي او جی هغه به صرف خپل خوخي ته نه ګوري او پبلک خوخي ته ګوري چې پبلک څه خوخي ټریټ د خپل دغه هم کې خو چې پبلک څه خوخي هم تخکي دوانه وکاو کنه شاجي زموږ یو میوزیشن دی اماده خبر کول چیرې ضروري نه چې ته هر شي د بل چا لپاره کله کله به خپل لپاره خیر نه مارته ما خپل ځان لپاره بیل وایو د کم چې خلک ډیماند کوي به مو وایو خامخا به وایو او جی نو بس دغه مخکې د سیر اراده نو بس نه پس وسګنیا نو ګورو فلحال خدلته زمون کور ول خو کوشش کوي چې دالک بار لیګو بار لړ شي خو زه ګورم چې یار زم میوزیک کې سینګینګ کې لګ مهنت کوم لګایم کنه نو ګورو چې بیا مخ ګور الله کارونه دي خپل کوشش کوو کنه زما خو سینګینګ سره انتهایی شوق دی او لرم بو سره نو ګورو چې مخ کې سکیږي